د ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند په مشرۍ د امر بالمعروف قانون تطبیق په موخه غونډه وشوه چې پر مهال یو شمېر مهمې پریکړې وشوې. ننګرهار والي مسؤلینو ته تکرارا سپارښتنه وکړه چې د امر بالمعروف قانون په تطبیق کې له حکیمانه او نرم چلند څخه کار واخلي. ننګرهار والي مسؤلینو او ولسي خلکو سره د ستونزو حل په موخه ولیدل. ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند د ولایت مقام په مقر کې د یو شمېر ادارو مسؤلینو سره ولیدل، د دوی ستونزې او وړاندیزونه یې واورېدل او د همکارۍ ډاډ یې ورکړ. د ننګرهار کرنې ریاست مسؤلین وایي په تیرو 4 کلونو کې د دې ولایت کروندګرو ته د کوکنارو بدیل برخه کې ډیر کار شوی. دوی وایي د اصلاح شوو تخمونو، باغدارۍ، پروسس او مالدارۍ برخو کې بیلابیلې پروژې عملي کړي. ننګرهار سیمه‌ییز تخصصي روغتون مسؤلین وایي تیرو 6 میاشتو کې د 22,200 رواني ناروغانو کتنه او درملنه شوې. بل لور ته روغتون ته راغلي یو شمېر ناروغ لرونکي د روغتیاپالو له چلن او ترسره کیدونکو روغتیایي چوپړونو خوښ دي. او ننګرهار کې 950 کورنیو ته د روغتیایي کیټونو ویش پیل شو. د ننګرهار اقتصاد ریاست تر چتر لاندې اکټیډ موسسې له لوري د جلال ښار 8 ناحیه کې 950 راستنو شو او بېوزلو کورنیو ته د روغتیایي کیټونو ویش پیل شو چې په لومړۍ ورځ 100 کورنیو ته دغه مرسته ورکړل شوه.